سلامونه قدرمنو ملګرو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاستئ. ملګرو، څنګه کولی سو چې یو پروفیشنل سی وي جوړه کړو په ایزي او اسانه طریقه باندې، هغه هم په خپل موبایل کې؟ راځو ملګرو، پلی سټور به خلاص کړئ او انټلیجنټ سی وي به سرچ کړئ. چې سرچ مو کړو نو دغه اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. ما الریډي ډاونلوډ کړی ده ملګرو، زه یې اوپن کوم. دا اپلیکیشن زه اوپن کوم ملګرو، ما وخت څخه ډاونلوډ کړی دی. نو ملګرو، دلته به راشو، په کریډ باندې به کلیک واخلو. دغه د ما مخکې نه څه سی ویانې دلته جوړې کړې دي. دلته چې راغی ملګرو، دلته د پلس نشان چې د جمع نښان چې د په دې باندې به کلیک واخلئ، کریټ نیو پروفایل باندې. چې کله مو کلیک واخلئ تاسو ته به دغسې صفحه راشي. په لومړي سر کې خپل شخصي معلومات دلته دغه به کلیک واخلو، پرسنل ډیټیل باندې. دلته به خپل شخصي نوم ولیکو ملګرو، دلته به خپل نوم ولیکئ. مثلا زه لیکم علي. دلته به ادرس ولیکئ چې تاسو له کوم ځای څخه استئ، همغه ادرس به ولیکئ، کابل افغانستان. صحیح ده. او دلته چې د ایمیل کې دلته خپل ایمیل ولیکئ، ali@gmail.com. صحیح ده. او دلته به خپل فون نمبر ولیکئ. مثلا هر نمبر مو وي همغه به خپل تلیفون شمیره به دلته فیل کړئ او به یې لیکئ. صحیح ده ملګرو. دلته بیا عکس دی. د عکس نشان باندې چې کلیک واخلئ تاسو سیده ګالري ته بوځي او خپل عکس به دلته انتخاب کړئ ملګرو. صحیح ده. راځم زه ګالري څخه یو عکس انتخابوم. هغه عکس ملګرو انتخاب کړئ چې سپین بیکګراوند ولري، یو څه کلاسیک عکس وي. صحیح ده. چې بیکګراوند یې سپین وي باید. خو زه راځم تاسو ته تجربې خاطر باندې یو عکس دلته راخلم ملګرو چې تاسو ته مثبته هغه ایډیا وشي. نو دلته به بیا ملګرو عکس مو راواخیسته، په دې ټیک مار علامه باندې به کلیک واخلئ او دا به دلته سیف شي. راځو دغه شخصي معلومات دي، نو دا څه کوو، دا دلته سیف کوو. د سیف باندې به کلیک واخلو ټیک مار اپشن باندې، او نو دغه شخصي معلومات به خپله دلته سیف شي. راځو اوس ایجوکیشن کې. ایجوکیشن کې تعلیم چې تاسو څومره کړی وي، راځه ما تعلیم ګورو چې څومره تعلیم مو کړی وي. په دې ایجوکیشن باندې چې کلیک واخلئ ملګرو، نو بیا به دلته د جمع نشان باندې کلیک واخلئ اډ باندې. چې کله مو اډ باندې کلیک واخیسته، دلته به ملګرو له تاسو چې هر کورس کې هر بخش کې فارغ شوي یاستئ نو هغه به ولیکئ. مثلا زه په کمپیوټر ساینس کې فارغ یم، کمپیوټر ساینس لیکم، کمپیوټر ساینس آی ایس لیکم. صحیح ده ملګرو. آی ایس او دلته ورسره په څنګ کې یونیورسټي نوم به ولیکئ. مثال کابل یونیورسټي چې کوم پوهنتون څخه تاسو فارغ یاستئ د هغه نوم به لیکئ، یونیورسټي. صحیح ده. او دلته ورسره په څنګ کې په کومه درجه فارغ شوی، که چیرې د فیصدي له لحاظه نو یا سکور له لحاظه نو سکور به لیکئ، او که نه ګریډ اوس خو ای بي سي دي، نو که ای نه ګریډ کې او که بي او که سی کې نو همغه به دلته ټایپ کې په کوم کال شروع کړی او کوم کال فارغ شوی. زه ورته لیکم چې په 2020 کې ما مثلا شروع کړی دی او په 2026 کې فارغ شویم. صحیح ده. تر 2026 پورې نو زه ورته 2000 لیکم، 2026 لیکم. دلته به ملګرو په سیف باندې بیا کلیک واخلئ. دا ټیک مار اپشن چې وینئ سیف به یې کړئ، دا معلومات به دلته ثبت شي. نو راځو ملګرو موږ د خپل سی وي ګورو چې څنګه د معلومات هم صحیح شوي که نه. نو دلته ګورئ تاسو ټول فارمټونه دلته تاسو ته ښکاري. که غواړئ چې پروفیشنل سی وي جوړه کړئ نو د پروفیشنل ته به راسئ. دلته به پروفیشنل ټمپلیټ درته میلاو شي، او که وایئ چې ماډرن نو دلته به بیا ماډرن ټمپلیټونه درته میلاو شي. خو آل کې چې دي بیا ټول موجود دي ملګرو. په آل کې زه راځم دلته یو ټمپلیټ کې د خپل سی وي ګورم، غواړم چې دغه ټمپلیټ لږ ښایسته غوندې ده، په دې کې خپل سی وي ګورم. نو دلته به ورته لږ انتظار وکړو ملګرو. دغه ګورم چې د ما سی وي او معلومات دغلته چې کوم ما ورکړي هغه دلته فیل شوي دي. نو دلته د دنیا ټمپلیټونه موجود دي ملګرو. هر ټمپلیټ چې مو خوښه وي په همغه کې تاسو ځان ته سی وي جوړولی شئ. خو زه بیرته د تیر نښان باندې بیرته بیک ځم تر څو باقي کار یې هم خلاص کړم. راځم ملګرو دلته ایجوکیشن کې چې تاسو څومره تعلیم کړی وي تر ماسټري ډګري پورې ټول اچولی شئ. که زه راځم ما خپل یونیورسټي ډګري مې واچوله، راځم بیا سکول اچوم. نو د سکول کې دلته به تاسو همغه طریقه کار دی. صحیح ده. نو ته 12م صنف نه فارغ یې نو هغه به ورته ولیکې. نو دا درته زه ملګرو خالي درته ښایم. نور دلته به سکول نیم ولیکې او په کوم ګریډ کې فارغ یې، ګراجویشن سټارټ او ګراجویشن یې به دلته ولیکې په همغه طریقه کار باندې لکه دلته چې موږ پاس فیل کړی دی. صحیح ده. نو بیا به یې سیف کې. سمه ده. چې هر څومره ډیګریانې ته لري په همدغه طریقه کار باندې سیف کېږي. راځم دلته بیا ایکسپیرینس کې راځم.
په ایکسپیرینس کې ملګرو هغه تجربه اټ کیږي چې ته کومه کاري تجربه لرې، کومې کمپنۍ سره د کار کړی دی، د هغې کمپنۍ نوم دلته لیکل کیږي. هغه به لیکي مثال کوم ارګنایزیشن سره یا کمپنۍ سره. زه ورته مثلا مثال په توګه WHO لیکمه او دلته جاب ټایټل چې دی منیټور لیکمه، منیټور لیکمه، منیټورینګ صحیح ده، منیټورینګ لیکمه او منیټور لیکم دلته منیټور او دلته سټارټ ډیټ لیکل کیږي او دلته ان ډیټ په کوم تاریخ باندې ستا دا کنټراکټ پای ته رسېدلی دی نو هغه دلته ورته لیکل کیږي ملګرو. او بیا دلته په ډیټیل لیکل کیږي چې ستا دنده څه وه، تا په خپله دنده کې کوم کارونه سرته رسول، کوم مشکل دی حل او کومه شی دی دا دنده مخته وړله، هغه ډیټیل به بیا دلته فیل کوي ملګرو. صحیح ده. او بیا به څنګه کوي، بیا به سیف کوي. صحیح ده، ډیټیل به بیا دلته سیف کوي. نو بیا به سیف باندې کلیک واخلي او سیف به یې کوي. نو اکسپیرینس هم اوس ملګرو که تاسې هر څومره اکسپیرینس لرئ نو د پاسیني په شکل باندې دلته چې اډ ته راسئ نو بل اکسپیرینس هم لرئ هغه هم په همدې شکل باندې اډ کیږي او بیا به سیف کوئ. سمه ده. ورسره په څنګ کې ملګرو اوس راځو سکیل ته. کوم سکیل ته لرئ سکیل باندې کلیک اخلئ، دلته اډ باندې کلیک اخلئ ملګرو. کوم سکیل ته لرئ هغه کوم هنر چې ته لرئ، مثال په کمپیوټر پوهیږئ ته به بیا ورته ولیکئ چې هو مایکروسافټ پیکج به ورته لیکي، مایکروسافټ افیس پیکج. صحیح ده. دا ورته ولیکي څومره پوهیږي، دا تا د پوهې کچه ده، لیول دی معنا که ښه پوهیږي نو دا انتخاب کا یا څلور انتخاب کا که نه نو همداسې دا انتخاب کا. صحیح ده چې څومره ښه پوهیږي همغونه لوړه درجه انتخابه. همداسې اډ باندې بیا کلیک واخلو ملګرو، دلته به دوهم سکیل چې ته کوم لرې هغه به دلته اډ کې. صحیح ده. کمیونیکیشن معنا یا ډاټا انټري باندې هم پوهیږي نو دا به کې سیف باندې به کلیک واخلئ. سکیل به دې په دې ډول باندې څومره سکیل زیات وي همغومره سی وي ښه راځي ملګرو. دا به هلته اډ کړي. بل به بیا راځي ملګرو دلته سکیل پسې وروسته ابجکټیف. دا موخه ده، معنا ته چې دې وظیفې ته اپلای کوې دا سی وي جوړوې نو ستا موخه هدف به چې ته یو ارګنایزیشن سره کار کوې نو هغه به دلته ټایپ کوې. نو ملګرو تاسې چې هر ارګنایزیشن لپاره سی وي به ورلیږئ نو تاسې به دا اپډیټ کوئ. سمه ده. نو تاسې کولی چټ جي پي ټي نه یې راواخلئ چې زما موخه دا ده چې دې ارګنایزیشن سره کار وکړو، او یا تاسې له خپل ذهنیت څخه هم لیکلی شئ نو په انګلیسي بیا ورته ټایپ کړئ. صحیح ده. نو دلته به خپله موخه یا ابجکټیف واچوئ. سمه ده. دغه ځای کې به ابجکټیف ور واچوئ. بیا به دا سیف کې ملګرو. بیا راځو ریفرنسز ماخذونه دي دا دومره په در نه خوري ملګرو. ریفرنس دې سره بیا غرض مه لرئ. سمه ده. دلته پراجیکټ ته به راسئ، تا کوم پراجیکټ کړی وي نو هغه دلته اډ کیږي. زه راځم اډ باندې کلیک واخلو نو د پراجیکټ ټایټل به دې ولیکئ چې تا کوم پروجیکټ کړی دی، مثلا یو ډیټابیس دې جوړ کړی دی. صحیح ده. او دلته به نور بیا د هغه کمپنۍ نوم اخلئ چې د کومې کمپنۍ لپاره دې جوړ کړی و، کوم کارونه یې سرته رسول، کوم وخت کې جوړ کړی و. صحیح ده. بیا به هغه اډ کې دلته اډ کېږي ډسکرپشن کې به ټول معلومات ورته ولیکئ. بیا به یې تیر په نشان له دې ځای څخه ملګرو ووځئ. چې کله له دې ځای څخه ووتلو نو بیا راځم دلته په کاور لیټر که چیرې تاسو اوس خو اکثر بیل کاور لیټر غواړئ، خو که سی وي کې تاسو کاور لیټر وخته نو خپل کاور لیټر به هم ورته دلته ولیکئ او بیا به یې سیف کړئ. صحیح ده ملګرو. دلته کاور لیټر لیکل کېږي او له دې څخه چې ملګرو وروسته ولاړ شو دلته اډ مور سیکشن باندې به کلیک واخلو. اډ مور سیکشن ته چې کله موږ کلیک واخلو دلته تاسو خپل انټرست اډ کولی شئ. انټرست هېڅ پیدا نه کوي ملګرو. سی وي چې څومره لنډه وي خلاصه وي همغومره ښه دی. نو دلته به خالي دلته راسئ چې اکټیویټیز ته به راسئ. اکټیویټي خپل فعالیتونه اچوئ. کوم اکټیویټي لرئ، اچیومنټ او ریوارډز هم دلته څه خاص پیدا نه کوي ملګرو. خالي دلته به راسئ دا لینګویج ته. په لینګویج کې به هغه ژبې انتخاب کوئ چې کومو هغه ژبې به دلته اډ کړئ چې کومه ژبه تاسو پوهیږئ. مثال زه پښتو اډ کوم، ورسره بل اډ چې کلیک واخلم دري ورسره اډ کوم. صحیح ده. دري ورسره په څنګ کې بیا اډ باندې کلیک اخلم، انګلیش ورسره اډ کوم. نو زه په دغه ژبو باندې مصروف پوهیږم. بیا به سیف کړئ ملګرو. بیا چې کله دلته راسئ اډ مور سیکشن باندې بیا کلیک واخلئ. دلته تاسو نه اکثره د سی وي کې چې سیګنیچر هم غواړئ نو که سیګنیچر امضا غواړئ امضا وکوئ نو دلته سیګنیچر باندې دا کلیک واخلئ، دا اپشن به ان کړئ نو تاسو ته به دلته سیګنیچر راشي. ګوره دلته ساین باندې کلیک واخلئ، دلته به خپله امضا وکړئ چې هر قسمه امضا مو وي
نو بیا به سیو کړئ او که غواړئ چې یو ایمیج اپلوډ کړئ نو عکس اپلوډ کې امضا مو پکې کړې وي په یو ورقه باندې نو بیا چې اپلوډ باندې کلیک واخلئ تاسې به سیده ګالرۍ ته لاړ شئ او یو عکس به راواخلئ او څنګه به یې کوئ دلته به یې اپلوډ کوئ. نو ملګرو بیا راځم زه سی وي دلته چې غواړو چې موږ او تاسې خپله سی وي وګورو ویو سی وي ته چې راسو نو دلته به خپله سی وي وګورو او ثبت به یې کوو ملګرو چې په هر ټمپلیټ کې تاسې وغواړئ نو تاسې کولی شئ چې خپله سی وي ثبت کړئ. ډېر ښایسته ښایسته ټمپلیټونه هم پکې موجود دي. نو زه راځم ملګرو غواړم په دغه ټمپلیټ کې دا سی وي ثبت کړمه نو راځم دغه ټمپلیټ ده ملګرو په دغه ټمپلیټ کې غواړم دا سی وي ثبت کړمه. کله چې غواړو دا چې سی وي ډاونلوډ کړو خپل موبایل ته ثبت کړو نو ډایرکټ به راسو ملګرو په دې ډاونلوډ باندې به کلیک واخلو ملګرو. کولی شئ چې په دې طریقه باندې موږ دا سی وي خپل موبایل ته څنګه کړو ډاونلوډ کړو. دلته به سیو ا کافي ډیفرنٹ لوکیشن باندې چې کلیک واخلئ دا ټیک مار به دلته ورته آن کړئ چې موبایل کې بیا په اسانۍ سره پیدا کړئ. صحیح ده ګورئ دغلته سیف کوم یو نوم به دلته ورته ورکړم ملګرو دغه نوم وران کړئ چې بیا که تاسې بعضې وخت کې سم په اسانۍ موبایل کې نسئ پیدا کولی. نو دلته دغه نوم چې کوم دی دا نوم زه خرابوم ملګرو سلیکټ آل به یې کوئ او دلته به ورته ولیکئ مثلا مای سی وي او دلته به ایکسټنشن ورته ورکړئ ډاټ پی ډي اف ورسره ورکړئ. صحیح ده ملګرو نو دا سی وي به ستاسو په کامیابۍ سره سیف سي. سمه ده نو ملګرو دغه دا سی وي په کامیابۍ سره سیف شوه. که چیرې مو ملګرو ویډیو تر پایه کتلي وي ویډیو در سره لایک او چینل سبسکرایب مو هېر نه سي چې هر چیرې چې یاستئ په لوی او بخښونکي الله مو سپارلی یاستئ.